السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خوب نه د راپاسېدو په وخت کې دعا ویل. ډېرې دعاګانې دي خو یوه دعا به زده کو او د هغې ترجمه. بخاري شریف کې دا حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا ویله: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور. الحمد ټول صفتونه د کمال لله خاص الله لردي. الذي هغه ذات د احیانا چې راویښ یې کړو مونږه بعدما اماتنا رستو د هغې نه چې وده کړي و مونږه وإلیه النشور او خاص همدغه الله تعالی ته ورتګ دی او ژوندي کېدل دی دوباره همدغه الله تعالی ته ورتګ دی. نشور دوباره ژوندي کېدلو ته وي او ورتلل الله تعالی ته. او د خوب په وخت کې دعا بخاري شریف کې حدیث دی چې دا دعا به نبی علیه السلام ویله: اللهم ای الله بسمک ستا د نوم په مدد باندې اموتو زه وده کېږم او احیا او راویښېږم. او عام ورسره نور آداب هم دا دي چې آیت الکرسی ویل د خوب نه مخکې، دارنګې اخري 3 سورتونه ویل، 3 درزل سبحان الله، 3 درزل الحمدلله او 4 درزل الله اکبر.